بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا بني إسرائيل ياد كلي نعمتي نعمت زما التي هغ نعمت أنعمت چما کړو عليكم پتا سباندي وأني أو بل خبر دا چما فضلتكم غرکړې تاسو على العالمين د دنیا پټول قوم باندې واتقوا او يريغي يوما دهغ ورزنا لا تزي چی نبشی ورکولی نفس یو نفس یعنی انسان عن نفس دپار دبل نفس شيئا سسیس ولا يقبلون بقبلی من هذا طرف دغ نفسنا شفاعة سفارش ولا يؤخذون باغستيكي من هذا دغ نفسنا عدل فديا ولا هم او نبدهغوی سرا ينصرون امداد اکلیشی دیو طرفنا وَإِذْ أَوْ يَاد کړئ کله چې نجیناکم موږ نجات درکړو تاسو له من آل فرعون د فرعونیانو نه یسومونکم چې رسول به تاسو ته سوء العذاب سختی د عذاب یذبحون چې ذبح کول به ابناءکم زامن ستاسو ویستحیون او ژوندي به پرېښودلې نساءکم جنکۍ ستاسو وفي ذلکم او بدې حال ستاسو کې بلاء ازمیخو من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه عظیم لوی وَإِذْ أَوْ يَاد کړئ کله چې فرقنا سیرې کړو مونږه بکم ستاسو دپاره البحر سمندر فأنجیناکم نو نجات ورکړو مونږه تاسو له واغرقنا او غرق کړل مونږه آل فرعون فرعونیان وأنتم تنظرون او تاسو کتل وَإِذْ أَوْ يَاد کړئ کله چې وعدنا وعده کړی و مونږه موسی علیه السلام سره 40 لیلة څلوېښت شپې ورځې ثم اتخذتم العجل بیا اونیو تاسو سخې په عبادت سره من بعده رستو د تللو د هغه نه وانتم ظالمون دغه وخت تاسو زیاتی کوونکي په نفسونو خپلو ثم عفونا بیا معافي وکړه مونږ عنکم تاسو ته من بعد ذلك رستو د دغه عبادت کولو د سخینا لعلکم شاید چې تاسو تشکرون شکر گزار شئ وَإِذْ أَوْ يَاد کړئ کله چې آتینا ورکړو مونږه موسی علیه السلام ته الکتاب کتاب والفرقان او فرقان لعلکم د پاره د دې تهتدون چې تاسو نیغه لار بیا مومئ وَإِذْ أَوْ يَاد کړئ کله چې قال اویل موسی علیه السلام لقومه قوم خپل ته یا قوم ای قوم زما انکم ظلمتم بشک تاسو ظلم کړی دی انفسکم په نفسونو خپلو باندې باتخاذکم العجل په سبب د نیولو ستاسو سخي لره په عبادت سره فتوبو نو توبه وباسئ الی بارئکم خالق خپل ته فاقتلوا او وجنی انفسکم ځانونه خپل ذالکم دا ځان وجل ستاسو خیرون بهتر دی لکم ستاسو دپاره عند بارئکم فنیز د خالق ستاسو فتابا نو قبول کړه علیکم توبه ستاسو انه هو التواب الرحیم بشک هغه د ډېر توبه قبلونکي رحم کوونکي وَإِذْ أَوْ يَاد کړئ کله چې قلتم ویلو تاسو یا موسی علیه السلام لن نؤمنا هرگز مونږه یقین نه کوو لکه ستا په خبره حتی تر هغه پورې نر الله چې وینو مونږه الله جهرة ښکاره فأخذتكم الصاعقة پس ونیولی تاسو یو تندر وانتم تنظرون او حال دا چې تاسو قتل ثم بعثناکم بیا ژوندي کړئ مونږه تاسو من بعد رستو موتکم د مرګ ستاسو نه لعلکم شاید چې تاسو تشکرون شکر گزار شئ وظللنا او سور کړو مونږه علیکم پتاسو باندې الغمام وریز وانزلنا او نازل کړل مونږه علیکم پتاسو باندې المنه ترنجبین والسلوى او ملزان کلو خورئ من طیبات د پاکو څیزونو ما هغه رزقناکم چې درکړي د مونږه تاسو ته وما ظلمونا او نو کړي ظلم هغوی په مونږ باندې ولکن کانو لیکن هغوی انفسهم په ځانونو خپلو باندې یظلمون چې ظلم به کوو وَإِذْ أَوْ يَاد کړئ کله چې قلنا اویل مونږه ادخلوا چې ننوځئ هذه القریة د مخامخ کلي ته فکلوا اخرئ منها د دغه پیداوار نه حیث شئتم چې څرنګې خوښوي ستاسو رغدن د مزې سره ودخلوا الباب او ننوځئ په دروازه سجدا ټیټ وقولوا حطة او وایې حطة نغفر لكم مونږ به معاف کړو تاسو ته خطایاکم ګناهونه ستاسو وسنزيد او زیات فضل به وکړو مونږه المحسنین په نیکانو خلکو باندې
فبدل خو بدل کړه الذین هغه کسانو ظلمو چې ظلم یې کړی و قولا خبره غیر الذي چې نه وه هغه قیله چې ویل شوي وه لهم هغوی ته فانزلنا اخر نازل کړو مونږ علی الذین په هغه کسانو باندې ظلمو چې ظلم یې کړی و رجزا عذاب من السماء د اسمان نه بما په سبب د هغې کانو یفسقون چې نافرماني به یې کوله